بلا شینواری سپیکس نه ګوره دا ویډیو د ګربز په اړه ده. ډیر خلک دا بازي تا خو ګربز په سکواډ کې نه غوښته او تا خو دسې ورور نو ګربز خو ډیر مدیر اسي پرفارمنس نه کول. یو سنچري والا خبره صرف د سلیزي نه ده. تاسو لاړ شئ د ګربز انټرویو ګورئ. هغه وی ما په خپل پوزیشن اینڈ بیلنس باندې کار کړی دی. ښه د بیټسمنانو خپل بیلنس او ارلی پوزیشن چې دی دا په کرکټ کې مهم دی. نو موږ هم دا خبره کړې وه چې دی د لاړ شي په ځان د کار وکړي. موږ دا چرم نه ویلې چې ګربز د سکواډ نه وایستل شي. موږ وی سکواډ کې دی او زه خو اوس هم په دې نظر یم چې ګربز د نمبر 6 استعمال شي، نمبر 4 استعمال شي. لکه اوس ګوره چې ریاض حسن او دغه تا ته پارټنرشپ درکړی وای ابراهیم زادران. ګوره ابراهیم زادران هم سلیزه وواله په 14 میچ کې 4مه سلیزه ده. نو او دې وخت کې تا ته دغه ضرورت وای ګربز د ون ډاون رایستی وای شوي نو ستا سکور چې دی دا به 400 پلس وای. نو د افغانستان کرکټ زه بل لیول کې غواړم. یو خو د کرکټ هغه بې سواده ګوره ستاسې د وجې دا جاهلین چې دي چې په کرکټ نه پوهېږي د هغوی د وجې په موږ باندې یو د جیلم خیاط چې پنجاب کې خیاطي کوله اوس هم فامیله ته دی په دغه کې اوس سیږي د کرکټ بورډ ګیسټ هاوس کې د مالی خان زادران دغه دی د خینې زوی دی د کرکټ بورډ سی او نصیب خان په نوم باندې دا د جیلم خیاط راته د کرکټ بورډ غوندې ادارې سی او کړی دی. سی او هغه کس دی چې هغه باید په ژبه کې تیزي چې سم چې دنیا سره خبرې وکړي چې ګوره موږ ته ولې 19 میلیونه راکوئ، موږ ته باید تاسې 40 میلیونه راکئ، د نورو نه زیات راکئ، ځکه چې موږ کرکټ باید زموږ پروموټ شي په افغانستان کې. موږ د دنیا کرکټ ته څوک ورکړي دی؟ راشد خان مو ورکړی دی، مجیب مو ورکړی، محمد نابي دی، دغه دی ګربز دی، زازی دی، نور هم داسې پلیران دي چې زموږ قیس احمد دی، نور احمد دی چې موږ د دنیا لیګونو ته ورکړي او د افغانستان غوندې ملک. نو مطلب ټیلنټ شته. ټیلنټ د پاره چې دی زموږ فنډس پکار دي، پیسې پکار دي چې ولګېږي. دا چې اوس آی سی سی ته پیچن کې آی سی سی به تا ته 40 میلیونه ډالر یا 13 میلیونه داسې کې مخکې زموږ بودیجه د دې هم زیاته اوس 19 میلیونه شوه د کال. نو ګوره دا ولې دغه بې سواده خیاطان د جیلم خیاط یې درته دغه کړی په دې سی او کړی. نو هیله ده چې جذباتو نه کار ما اخلی پوه شوې خوند اخلی. دا چې ګربز چې کوم شاټ وایي دغسې لوبه چې کوي هر سړی پې خوشحالېږي. موږ غواړو چې افغانستان نړیوال جام سمی فاینل ته وځي، ایشیا کپ باید زموږ ټارګیټ وي پوه شوې. خو دې دپاره خواري پکار ده، دې دپاره سی ټیکنیکل لوبه پکار ده. نو زموږ دا مقصد نور زموږ یو هم د ترزوي نه دی وروره، نه چا سره پرمننټ دشمني نه دوستي. کرکټ ته د افغانستان د کرکټ ښه غواړو.